نو ځکه لیعرفوني تفسیر کوي چې د خدای د عبادت لپاره الله خلق پیدا کړي دي، انسانانو پیرانې پیدا کړي. لیعرفون ولې ورسره وایي؟ ولې چې معرفت د خدای د حاصل نه نو عبادت اصلي ته نشي کولی. حضرت علي کرم الله وجهه به چې اودس وکړ رنګ به تک زیړ واوښته. چا ورته ویل ولې داسې رنګ تک زیړ اوړې جناب؟ وایي ته څه خبرې چې اوس زه د چا سره خبرې کوم؟ الصلاة معراج المؤمن، دا د مانځه مخکې تېرېدل څومره عظیمه ګناه ده. ګورئ یو روایت کې 40 راځي، بل روایت کې صراحتاً 100 کاله راځي. که د دې په ګناه او په عذاب څوک پوه شي چې د مانځه په مخ کې تېرېدل څومره عظیمه ګناه ده، 100 کاله به دی په ځای باندې ودرېږي، خدای به د مانځه مخکې تېر نه سي. نن ځان ته به مسلمان وایي، یو څوک به په مانځه ولاړي بې تکلفه به د مانځه مخکې تېرېږي، سوچ به هم نه کوي چې دلته خدا په مانځه ولاړ. بل ځای کې راځي 40 کاله به دی په ځای باندې ودرېږي. دا وایي په ځایونو کې فرق ده. که لږ وړاندې و بیا نو چې 100 کاله دی ودرېږي، 100 کاله ده ته به اسانه وي، خو د مانځه په مخ کې تېرېږي دا ورته سخت دی. او که لږ ډېر وړاندې و د سجدې د ځای نه لږ رامخته وپسې بیا 40 کاله به دی په ځای باندې ودرېږي، دا ورته اسانه دي نه چې دی په عذاب باندې خبر سي. دا ولې؟ ځکه دا بنده د الله سره په مانځه کې خبرې کوي، دا تا بې ادبي د رب العالمین سره وکړه، د الله سره خبرې کوي، ته یې د په مخ کې تېرېږي. چا ته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای خاص تا لره عبادت کوم، یا الله خاص تا نه کومک غواړم. دا چا ته وایي؟ جواب راکوي. الله ته وایي که نه؟ نو د الله سره خبرې